سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. یو شپږ کلن ماشوم په پکتیا کې د انسان تښتونکو له منګولو ته ژغورنې وروسته بېرته خپلې کورنۍ ته ور وسپارل شو. دغه ماشوم چې اقبال نومیږي نږدې 10 ورځې مخکې د احمد ابا ولسوالۍ له احمد خیلو سیمې تښتول شوی او د ګردیز ښار په بالادې سیمه کې په یو کور کې ساتل کېده. د پکتیا د څارګر ملي ادارې مشر زیاتوي تښتونکو د دغه ماشوم د خوشي کولو په بدل کې د 25 لکه افغانۍ غوښتنه کړې وه. خو تر هغې مخکې تېره ورځ د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې د تښتونکو له منګولو وژغورل شو او په تړاو یې 7 کسان نیول شوي او پر خپلو جرمونو یې هم اعتراف کړی دی. وینا زه پرې کوم ګوتم زه نه پرې کوم پلار دی چې خلته کې ورلېږم. الو تا څه ورته ویلې؟ وایي روپۍ راوړي وایي باید ورولم. الو ویلې خو به نه ویلم څه شي؟ وړکی به یې زړاوه وړکی به یې وایي وړکي ته به یې ویل چې لاس نه پرې کوم پلار ته دې په خلته کې ورلېږم. خو موږ له دې هلک نه تېر یو له دې هلک نه موږ وویل چې زه خدای ته هم صبر ده چې خدای خوښ کړي هغه د تاسې په برکت د تاسې په همت خدای پاک موږ ته لاس ته راوست تاسې د خدای پاک ټول کامیاب او سرفرازه کړي. موږ وتوانېدلو چې زموږ منصوبین چې دغه ماشوم ځایګی تثبیت کړي او پیدا یې کړي او د اختطافچیانو له منګلو څخه یې خلاص کړي. له دې سره سم د طالبانو یوه بندخونه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري له منځه ولاړ شوه او ټول بندیان آزاد شول. د ملي دفاع وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي په آزاد شویو کسانو کې 14 ولسي وګړي او 12 دولتي سرتیري شامل دي. سرچینه زیاتوي په دې لړ کې د بندخونې 2 ساتونکي د دولتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښته کې 12 داعشان ووژل شول. د 201 سیلاب قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه نښته تېره ورځ د شیرزاد ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوې ده. د سرچینې په وینا په دې نښته کې د سیمو اوسیدونکو ته ستونزې جوړې شوې وې خو دمګړی په یاده ساحه کې وضعیت ارامه دی. ولسمشر غني به نن سهار په یوه رسمي سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی غني به په دې سفر کې د اسلامي همکارۍ ټولنې په 14مه لویه غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د ولسمشر د ویان په وینا ښاغلی غني به په خپله وینا کې د افراطیت او ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ټولنیزو او کلتوري همکاریو او همداراز پر افغان سولې بهیر به تمرکز وکړي. او د امریکا د وسلوال ځواک لوی درستیز وایي امریکایي ځواکونه تر هغې چې د ترهګرۍ مسئله حل نه کړي له افغانستانه نه وځي. جوزف ډانفورد تېره ورځ په واشنګټن کې په یو څېړنیز مرکز کې په ډاګه کړه امریکایي ځواکونه به تر هغې چې د ترهګرۍ مسئله چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور اصلي لامل دی حل شوي نه وي په دغه هیواد کې به پاتې وي. دغه امریکایي لوړپوړی چارواکي په ټینګار سره وایي په سویلي اسیا کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د امریکا په ملي ګټو کې شمیرل کیږي او نور پکې د خبرو ځای نشته. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.